ملګرو د حکومت نه خو ونه شوه خو خلکو اخیر کار د ریحان زیب کم قاتل چې و هغه یې ګرفتار کړی دی او دا وخت تاسو په سکرین باندې هغه کتلی شئ. دا یو تصویر دی، زه کم تاسو ته پوره ښودلو کوم کوشش کوم دا دی، خو له دې نه مخکې زه تاسو ته د ریحان زیب کم په هغه مرګ چې شوی په هغه وخت کې چې د هغې کم تصویران وایرل شوي هغه درته هم په سکرین باندې ښیم چې آیا هغه تصویران پیله کوم وو او د هغې نه پس چې کوم دی بیا درته دا بل ښیمه. د ټول نه مخکې ګورئ هغه کم تصویر چې کوم چې په هغه ټایم کې ډېر زیات وایرل شوی و خلکو بل چې دا تصویر دی هغې تصویر ته وګورئ. په دې کې د کس ته زه زوم کوم، دا کس دا دی، دا کم کس چې دی دا کس ورسره دا بل و، خو اوس چې کم کس خلکو نیولی دی نو هغه دا یو دی، دا وخت تاسو کتی شئ دا یو دی. او زه اوس راځمه د دې بل کس کم تصویر چې دی هغه زه تاسو ته ښیمه چې کم یو خلکو نیولی دی نو هغه دا یو دی، دا اوس تاسو کتی شئ، یعنې دواړه سیم ټو سیم دی. خو دا کس یې څنګه نیول دی نو دا راته لږ ویم. دا داسې چل شوی دی چې دا چېرته غلا له ورغلی دی، ډاکې له ورغلی دی، نو خلک چې پرې د کلي کم دي او په مومند کې چې کم دی دا نیولی دی هغه خلک پرې راپاڅېدلي دي او ټولو خلکو نیولی دی، خو بیا داسې ویلی کېږي چې دې خلکو بیا حکومت له ورکړی دی، حکومت ته په حواله کړی دی چې آیا دا مونږ یو غل یا څوک نیولی دی. نو اوس پرې زیات تر دغه خلک خپل بیان ورکوي چې آیا د ریحان زیب کم خلص سړی چې و هغه هم دارنګې و، خو په دې کم بحث چې دی هغه جاري دی. پوره معلومات چې کله هم رانه زه به کوشش کوم چې تاسو سره شریک کړم چې آیا واقعي دا کس دی او که نه دی. نو د غله نشان ویډیو به تاسو سره شریک کړه انشاءالله. بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.